अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। په نننی اهم ترین ویلاګ کې زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د اسلام آباد په لور مارچ ته قافلې را روان دي، دا قافلې په کوم مقام باندې موجود دي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چرته دی، د جنوبي اضلاعو چې کومې قافلې دي هغه چرته دي، او دغه رنګ د پنجاب چې کومې قافلې دي هغه په کوم ځای کې دا مهال موجود دي. راتلونکي وخت کې څه کېدلی شي، دا مهال د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف یعنی د اپوزیشن ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. د دې مذاکراتو چې کوم مقصد او په دې کې کوم خبرې ډسکس شوي دي په دې باندې به زه تفصیلي رڼا اچوم. د دې نه علاوه که چېرې پاکستان تحریک انصاف د قافلې یا چې کوم د لانګ مارچ دی دا که چېرته د اسلام آباد ډي چوک ته رسي، د هغې نه پس به بیا څه منظرنامه مخې ته راځي. خو د ټولو نه اول به زه ذکر وکړم چې دا مهال اسلام آباد ټول پلازې ته د جنوبي اضلاعو چې کومه قافله ده دغه لویه قافله چې کوم دا تقریبا ویل کېږي چې د 40 نوالې تر د 50 زره پورې خلک په دې کې شامل دي. په دې قافلو کې دوه قافلې چې کوم دي لوی هغه د بلوچستان دي. د دې نه علاوه د جنوبي ضلعو په خپله په دې کې 3 قافلې دي چې پکې یو قافله د شیر افضل مروت رور چې کوم دی هغه لیډ کوي. د دې نه علاوه عمر امین ګنډاپور څوک چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا رور دی دویمه قافله هغه لیډ کوي. دریم نمبر چې کوم دی ام ان ای شاهد خټک کوم چې د پرون راسې مونږ وینو ډېر زیات اکټیو دی. دریمه قافله د هغه په مشرۍ کې د ډي خان نه را روانه شوله. کله چې دوی څنګه سی پیک ته راغله نو دغه ځای کې د پولیس سره مډبیر وشو او ډېر سخت شلنګ وشو، خو د دې باوجود دا قافله چې کوم وه لږ غونتې مخکې لاړله او کامیاب شولو. د دې ترڅنګ د دغې قافلې لپاره چې کومه لوی سپورټ و هغه د میاوالي له طرفه چې کومه قافله کامیابه شوې وه او مین سیپیک روټ ته چې کوم راغلی وه نو د ډي خان یا د جنوبي اضلاعو چې کومه قافله وه نو د هغوی ډېره زیاته حوصله افزایي وشوله او دوی سیده چې کوم دی د اسلام آباد ټول پلازې ته دا مهال موجود دي. یعنې تقریبا د اوس نه لږ ساعته مخکې کله چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې چې کومه قافله د دوی کټي په هاري سره چې کوم وه په دې کې نښتې وه او په دغه ځای کې چې کوم دی ویل کېږي چې په 10,000 پورې پولیس اهلکار غیر چاپېره په دغه ځای کې موجود وو. تقریبا 20,000 اهلکاران چې کوم دي په د کټي په هاري چې کوم یو خوا غونډی ده او بل خوا غونډی ده په دې باندې برختي او غیر چاپېر موجود و، شلنګ یې کو. خو د تحریک انصاف چې کوم کارکنانو او د خیبر پښتونخوا چې کوم مین 3 قافلې وې دغه مقام ته ورسېدلې. په کې د مردان پیښور 400 صوابۍ قافله، د هزاره ډیویژن قافله او د دې نه علاوه چې کوم د ملاکن ډیویژن قافله وه دوی راورسېدلې او دوی چې کوم دی دغه ځای کې یو سټرنث شو کو او کارکنان چې کوم دی باقاعده دغه غونډو ته وختل او دغه پولیس اهلکار یا چې کوم نور سکیورټي اهلکار هغه دغه ځای نه په ځغلولو باندې مجبور کړل. اوس په کتل اوس په دا ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مین قافله ده د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې په کې بشرا بیبي هم موجود ده. هغوی ویل کېږي چې 26 نمبر چونګې چې کوم دی د اسلام آباد دا بالکل اسلام آباد ته چې څنګه انټري ته کوي جي ټي روډ ته ان کېږي، کوم چې نه صرف په اسلام آباد را تېر شوی دی په لږ ځای کې بلکې سیده راولپنډي ته تللی دی. دا مین ځای دی که چېرته تحریک انصاف کارکنان دا چونګې کراس کولو کې کامیاب شو نو سیده به دوی کشمیر هایوې ته یعنې سرینګر هایوې ته لاړ شي او سیده په سیده به شاید چې ډي چوک ته ورسي. د دې نه علاوه زه به ذکر وکړم چې د پنجاب چې کوم کارکنان دي د تحریک انصاف هغوی هم رکاوټونه کراس کولو کې کامیاب شوي دي او حق له انټرچینج ته را رسېدلي دي او په مزه د هغوی موومنټ هم مخ پر وړاندې روان دی. د دې ترڅنګ د راولپنډي او د اسلام آباد خلک چې کوم دی دا لا ډېر نه دي راوتي. ځای په ځای د پولیس او د کارکنانو ترمنځ د کلیشز یعنی د تصادم اطلاعات مخې ته راغلي دي، بلکې فیض آباد کې تقریبا 40 پورې کارکنان نیولي شوي هم دي. زه به ذکر وکړم چې د ټولو نه اهم کردار به په دې احتجاج کې یا که درنه ورکوي تحریک انصاف. اصل خو داسې ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف د یو اوږدې درنې دپاره پلانینګ کړې وي. هسې د هغوی د مزاج نه او د دې نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف د یو رهنما سره زما خبرې وشوې نو هغوی وایي چې لکه مونږ ځان ډي چوک ته رسول غواړو او غواړو چې مونږ په دغه ځای کې درنه ورکړو تر هغه پورې به دا درنه جاري وي چې تر څو د دوی د پارټۍ باني نوي ریلیز شوي دوی
سره خبرې نه کړي. بهرحال دا خو د هغه موقفو خو مخکې به کتلی شي چې دا قافلې ډي چوک ته رسي او که نه رسي، ځکه چې د پنډۍ او د اسلام آباد چې کوم کارکنانو هغوی تر دې دمه په روډونو باندې لا نه دي راغلي. دوی دا فکر کوي د تحریک انصاف چې کوم عهدیداران دي چې څه ټایم مین قافلې اسلام آباد ته انټر شي نو بیا به د راولپنډي ډیویژن چې څومره کارکنان دي دوی به هم سړکونو ته راشي او چې کوم دی دغه ځای کې د درنۍ ورکولو کوشش به وکړي. د دې نه علاوه زه به ذکر وکړم چې د حکومت او د اپوزیشن د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. کتونکو چې څه هم لوی ایونټ کېږي یا چې کوم دی سیاسي چپقلش مخې ته راځي یا درنې وي یا چې کوم دی لانګ مارچ وي نو یو بیک چینل چې کوم دی بیک ډور چینل چې کوم دی د هغې په ذریعه مذاکرات کېږي. په ظاهره عوامو ته هغه نه ښکاري خو بیا هم د خبرو اترو لپاره یو ونډو دوی کولو کړي وي. نو نن هم مذاکرات شوي دي. په دې کې د حکومتي کمیټې د چې کوم ممبران دي په یې کې رانا ثناء الله دی، امیر مقام دی، چې کوم دی سپیکر قومي اسمبلی ایاز صادق دی، وزیر داخله محسن نقوی دی او د خیبر پختونخوا چې کوم د مسلم لیگ نون رهنما دی امیر مقام هغه هم په دې مذاکراتو کې برخه اخلي. او د تحریک انصاف له طرفه په یې کې 3 کسان دي. چیرمن تحریک انصاف بیرسټر ګوهر شبلی فراز او د دې نه علاوه سابق سپیکر اسد قیصر په دې مذاکراتو کې برخه اخلي. لږ ساعت مخکې یو صحافي د بیرسټر ګوهر نه دا سوال وکړ چې آیا تاسو د حکومت سره څه انګیجمنټ شته دی یا څه مذاکرات وغیره شته دی؟ نو هغه د دې تردید ونه کړو بلکې اعتراف یې وکړ چې موږ په سناسل لیول کې خبرې اترې کوو. په دې کې د ټولو نه لویه خبره چې کوم دا ډسکس شوې دا ده چې ګورنمنټ غواړي چې تحریک انصاف ته د احتجاج لپاره یا درنې لپاره یو وینیو په خپله منتخب کړي په اسلام آباد کې چې هلته دوی لاړ شي او هلته درنه ورکړي. نو موږ به چې کوم دی دا څومره رکاوټونه دي یا کنټینر دي دا به موږ لرې کړو. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په اسلام آباد کې 33,000 پورې پولیس اف سی رینجرز تعینات کړی شوي دي. دغه رنګ په 33 مقاماتو باندې په سونو کنټینر کې ښودل شوي دي. نو د ګورنمنټ له طرفه ذرایع دا وایي یعنې سرچینې دا کلیم کوي چې د ګورنمنټ له طرفه پاکستان تحریک انصاف ته ویل شوي دي چې دا ټول رکاوټونه موږ لرې کولو ته تیار یو خو که چېرې تاسو په یو خاص ځای کې درنه ورکولو ته تیار شئ. یعنې که چېرته کراچي کمپني کې چې کومه یو تجویز چې کوم دی زیر غور دی دغه رنګ د اسلام آباد نه بهر روات سایډ یا دغه ایریاز چې کوم دی د دوی لپاره موضوع ګڼل کېږي. خو تر دې دمه د پاکستان تحریک انصاف هغوی دا وایي چې اصل فیصله یعنی چې فاینل کال دی د دې اصل فیصله به عمران خان په خپله کوي. نو د عمران خان سره رابطه په دې کې لازم ده. نن اگر چې د عمران خان سره یو رابطه شوې هم ده په یې کې بیرسټر صاحب او د خیبر پختونخوا چې کوم مشیر اطلاعات دی بیرسټر صاحب او دغه رنګ بیرسټر ګوهر د خان صاحب سره ملاقات کړې ده او په دې کې هم دا خبره ډسکس شوې ده. د مختلف ذرایعو نه دا خبر ترلاسه شوې ده چې خان صاحب دغه چې کوم تجاویز دي دا یو قسم لا هغه نه دي منلي او ویلي دي چې اول د کارکنان اسلام آباد ته راشي ډي چوک ته دې راشي نو بیا به وروستو خبره کوو. د دې ټول معاملاتو نه چې کومه منظرنامه مخې ته راتللی شي په فیوچر کې که په کې د ټولو نه اول منظرنامه دا راتللی شي که چېرته تحریک انصاف کارکنان مخې ته راځي ډي چوک ته راځي خاص کر چې کوم د اسلام آباد ریډ زون ګڼل کېږي نو یقینا د ګورنمنټ هم یو کاونټر پلان د هغوی دپاره تیار کړی دی چې کوم څنګه ما ذکر وکړه چې په تاوزنډس کې چې کوم دی پولیس دي اف سی دي رینجرز دي هغه تعینات کړي شوي دي او دوی امکان دی چې کاروایي وکړي او که چېرته دوی په دې کې کامیاب شو د تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي دی په شاته امبولو کې کامیاب شو یقینا دا به د ګورنمنټ لپاره لویه خبرې خو که چېرې ناکام شو نو دغه کسان به ډېر زیات په یو سټرنث سره په یو پاور سره مخکې لاړ شي او د دې سره کیدای شي چې د دې ادارو یا د پولیس یا د اف سی چې کوم دی د اهلکارانو مورال ډاون شي. او دویمه سیناریو دا ده چې څونه تحریک انصاف پلیټ کېږي نو دلته اسلام آباد کې چې کوم سیکیورټي پرسنل دي هغوی هم ستړي کېږي نو دا هم ویل کېږي چې د تحریک انصاف لپاره یو فیوریبل پوزیشن دی. د دې نه علاوه درېیمه چې کومه اهمه سیناریو جوړیږي هغه د چیرمن تحریک انصاف د رهایه ده ځکه چې د دې فاینل کال 3 بنیادي مقاصد دي په یې کې د چیرمن تحریک انصاف رهایي ده په یې کې چې کوم انډر ټرایل د تحریک انصاف کارکنان دي د هغوی رهایي ده. د دې نه علاوه په دویم نمبر 26 آئیني ترمیم دی. زه به دا ووایم چې 26 آئیني ترمیم کې د حکومت جان دی څنګه چې په مخکې مونږه اینک والا جن ډرامه کې کتل چې یو ځای کې به
یو بوتو یا به یو د مرغۍ یو چې کوم دی کلونه جوړه شوه، په هغې کې به هغه جادوګرانو به وي چې په دې کې د نستور جادوګر یا چې کوم دی زکوټه جادوګر چې کوم دی د هغه جان دی. نو د حکومت هم جان په 26وي آئینی ترمیم کې دی. نو دا هم یو ډیر زیات مشکل شرط په نظر راځي چې دا ومنل شي. د ټولو نه غټ ډیمانډ چې کوم دی د تحریک انصاف هغه د 8 فروری چې کوم الیکشن او تحریک انصاف وایي چې په دې کې د دوی منډیټ غلا کړی شوی دی، نو دغه منډیټ ته واپس دوی ته ورکړی شي. نو زما خیال دا دی که چېرته عمران خان له دوی مقور کوي د بهر راوتلو، نو هغه به سیده لاړ شي کارکنانو ته به خطاب وکړي او د راتلونکي لپاره به لاهې عمل توی کړي. کتونکو دا ټول په امکاناتو کې دي، مونږ حتمي طور هیڅ هم نشي ویلی چې څومره هم تازه ترین اپډیټس راځي تاسو سره به مونږ هغه خبر او تجزیه شریکوو. دا و د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.